قرآن هغه کتاب دی چې د کافر د سترګو نه اوښکې روانوي، او چې کله مسلمان یو د هغه د سترګو نه چې ته اوښ کتلي نه وي نو خبره به دومره غټه نه وي که نه، وړه خبره ده، غټه خبره ده. او کیدای چې زه دا ووایم چې د هغې یو لویه وجه ما ته یو کس ویلی شي چې نجاشي چې د ایتونه واورېدو خو هغه به پوه شو. دا همه نقطه ده څه دپاره چې موږ دا درسونه کوو، بیانونه او دا دعوتونه. نجاشي چې قرآن واورېد هغه به پوه شو، چې پوه شو نو سترګو نه اوښکې روانې شو، او چې ما او تا به پوهېږو نه چې دا څه دي نو زموږ د سترګو نه به اوښکه څنګه ځي. همدغه ایتونه زه ستاسو مخکې که ولولم دا چې جعفر رضی الله عنه تلاوت کړي، ته به پوهېږې نه نو ستا د سترګو نه به اوښکه هسې لاړې شي. ځکه تا ته ډېر عجیبه قصه وکړم په بله ژبه کې او ته پرې نه پوهېږي نو ستا هېڅ تاثر نشته. بیا زه تا نه خفه یم چې وګوره نه تا زما صفت وکړو، نه دي زه وټپولم په شپه ملا چې او شاباش او ډېره ښه خبره او که زه تا ته دا خبرې کوم زه دا غلطې کوم ځکه چې هلته ته پوهېږې نه. زمونږ دا حال دی د قرآن سره، موږ به قرآن پوهېږو نو موږ به وجاړو سه، موږ به قرآن پوهېږو نو زموږ د سترګو نه به اوښکه سه روانې شي، موږ به قرآن پوهېږو نو د امام صاحب اوږد تلاوت به موږ له څه مزه راکړي، موږ به قرآن پوهېږو نو په خوږ اواز به ویل که موږ یې وایو څه مزه به موږ له راکړي. ټول سوالونه دي او د دې جواب هر انسان ځان له ورکولی شي. ډېر لرې وو موږ د الله د کتاب، ډېر زیات لرې وو چې د هغې زه بلا مبالغه وایم چې د هغې باره کې زه څه نشي خبرې موږ څومره لرې. موږ په قرآن سخت مین یو، عجیبه جمله ورسره اضافه که او پېژنو یې نه. موږ ګوره په قرآن سر قربانو سر او لازم به یې کوو او زموږ د رب خبرې خو ګوره د رب په دې خبرو پوهېږو نه. موږ قرآن سهار ماښام ښکلو خو ګوره موږ ته دا پته نشته چې دې قرآن کې څه ویلی شوي دي او څه نه دي ویلی شي، دا موږ ته پته نشته. او چې راته وویلی شي چې راشه کښېنه ازدې که نو ډېر لږ خلک چې الله ورله توفیق ورکړي، نور زمونږ هغه بانې او زمونږ هغه عذرونه او زمونږ هغه کیسې که دې واورېدې حیران به شي، حیران. تا ته یو سړی دا وایي راشه د خپل رب کلام وپېژنه، او که زما خواله دلته کسان راځي د بل چا خبره نه کوي، زما خواله راشي د چا څه کیسي محکمه کې یا بل ځای کې بل ځای کې عربۍ پاڼې راغستې، یاره د دې ترجمه راته وکړه. موږ پرې نه پوهېږو چې د قاضي صاحب څه لیکلي دي، ادارې والا څه لیکلي. صاحب چې د یو ورځ دې څوک راغلی او قرآن ورسره ترخ کړي او ما ته وایي چې ته ما په دې پوه کړې چې الله څه وایي. زه به درته خپله خبره وکړم لا ما پسې دې څوک نه دی راغلی. د جومات ته چې کوم راځي مجموعه دا زه منم، دغه نه یادوم. وایي چې یو کس دومره لکه دومره شوق چې په ما پسې مستقل راشي چې پلانیه ما په دې نه پوهېږې چې الله څه وایي. زه ورته بیا وایم چې سیده ته درس له راځه، ته پلاني ټایم راځه، ته دا کار کوه، ته دا کار کوه. داسې لا ما ته چا نه دي ویلي. او دغه کاغذونه خو ماله دومره راځي که نه. ته دا وګوره چې دا قاضي صاحب څه وایي، ته دا وګوره چې دا وزارت والا څه وایي، ته دا وګوره چې دا میسج څه شي راغلی، ته دا وګوره چې دا سعودیه ما ته څه وایي. خبره اهمه دنیا سره تعلق ساتي، معلومول غواړي. هر څه د قرآن خبرې ده. ښکلو را ښکلو کوي موږ نور څه وکړو. سهار ما اوس که دغه لیټر ده تا ته چې قاضي لیکلی ده فیصلې چې دا چې سهار ماښام موږ ښکلو څه خیال دی فایده به راکړي. معلومول دا غواړي چې قاضي څه لیکلي دي څه ویلي دي، دا فایده منه ده. او که ما ورته یې ښکلو لیټر دې پروت وي ښکلوي. دا خو هسې زه تاسو له یو مثال در کوم، کوم ځای کې کلام د خالق او کوم ځای کې د مخلوق. او کلام د خالق موږ دا حال دی. الله اکبر. زه کله ډېر تعجب وکړم په ځان، داسې نه تاسو خفه شئ، تاسو به دینداره یئ انشاءالله زما نه. خو زه کله په ځان تعجب وکړم چې دا زمونږ څه
هسې لوبې م روانې کړي چې چېرته موږ د قرآن له داسې وخت سوال زما نه اول دی او بیا تاسو نه چېرته موږ قرآن له داسې وخت د ورځې لازم کړی دی اگر که هغه 15 منټې چې دا به زه لازم قرآن ویم سوال اول زما نه بیا تاسو ها هغه داسې لازم نه یم ګورئ که زما چروت برابر و او که زه د کار نه فارغه وم او که زه جومات ته تللی وم او که زما د وړو مسله نه وه که زما د ښځې مسله نه وه او که زما د انډیوالانو نه وه او بیا د هغې نه به قرآن زه دا نه یم زما په ژوند کې روزانه 10 منټه دا به زه د قرآن تلاوت کوم 10 منټه خو داسې کم سے کم وي اوس دا 10 منټه به زه ورکوم د الله کتاب لکه زه په هر حال کې داسې چا کړي دي 10 منټه 15 منټه ما ته دې څوک دا نه وایي چې زه خو ویم د زمانم ته وې داسې وې دا څنګه چې زه ویم هغو ته کېناستې جومات ته وختي راغلې ښه کار دې وکړو قرآن دې راواغستو دي او که ته وختي نه وې راغلی بیا پاڅه هغو ته د شپې راپاڅېدې یو ورځ راپاڅېدې د شپې راپاڅېدې چې نماز دې خور کړو یو 2 رکعته دې مو وکړو په کې دې 2 ایتونه مو وي او که ته نه وې راپاڅېدلی او ستړی وې زه دغه دینداري یادوم چې نه دا به زه کو لکه څنګه چې موږ د دنیا دپاره وخت خاص کړی او دا تعبیر زما غلط دی لکه څنګه چې موږ دنیا دپاره وخت خاص کړی ولې غلط دی ګوره وخت خاص کېږي کله چې کله ته د وخت نه څه وخت ورکړې نو بیا موږ وایو صحیح ده موږ خو ټول وخت دنیا له ورکړی نو وخت خاص کېده به کیسې دي موږ خو ټول وخت ورکړی دی موږ به څنګه کامیاب شو موږ به څنګه مخکې لاړ شو دا باز راشي او تپوسونه کوي ولې امت داسې ده ولې امت داسې ده ولې مسلمانان داسې ته خو ته دې باندې نظر واچوه که چې د مسلمانانو د کامیابۍ څه راز دی هغه رازونه ولټوه یو به پکې تا ته میلاو شي په قرآن باندې پوهېده او په هغې عمل دشتي تا ته جواب میلاو شي نو قرآن سره تعلق د کافر د سترګو نه اوښکې وبهولوي داسې عظیم الشان کتاب دی او په دې چې پوه شوې نو ستا د سترګو نه به هم اوښکې لاړې شي په شرط د دې چې ته پوه شو په مخه تلاوت کړه الله دې موږ له توفیق راکړي د هغوی د سترګو نه اوښکې روانې شو دا ګوره هغه خبره ده چې د تېر شوي آیت کې وشو چې نصارا په نسبت د یهودو نرم دي خیال هم دی که نه یعنې دا قرآن په مدینه کې دي یهودیانو د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی هغوی خو د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی خو په هغوی داسې اثر نه دی کړی ښه ورته پته و چې